پاکستان افغانستان خاورې او د افغانستان خلکو سره ډیر غټ ظلم وکړ. دوی د افغانانو زورونې، وژلو او د خاوره کې بدبختي راوستلو نه پاکستان حکومت خوند اخلي. ملګرو راځي چې پاکستان حکومت افغانانو سره څه وکړل، دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پاکستان د کورونا له وجې لاره وتړل چې ګڼ افغانان هلته بند پاتې شول او هیڅ امکانات دوی ته مهیا نه ول په پاکستان خاوره کې، نو دوی ډیر سخت تنګ شول. د اشرف غني زنګ باجوته باعث د دې شو چې لاره پرانیزي. دوی دغه لاره 3 ورځو لپاره پرانیستله، خو کوم پروسیجر چې باید عملي شوی وای دوی عملي نه کړو. ټول یې بدون د سکن نه، بدون د چک نه په بارډر را پرېښودل. راپورونو له مخې په تیرو 2 ورځو کې له پاکستان او پېښور نه جلال آباد ته شاوخوا 21,000 افغانان راوښتي دي. پاکستان له تیرو څو اونیو راهیسې د تورخم او چمن دروازه د هرې راز تګ راتګ پر وړاندې تړلې وه او د سوداګریزو توکو په ګډون یې هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې له دې پولې هاخوا او دې خوا تګ راتګ وکړي. خو پرون سې شنبې د تورخم دروازې داسې خلاصه کړه چې زرګونه افغانان ورڅخه راواوښتل. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل تیره ورځ له BBC سره په مرکه کې بیا داسې ویل چې د پاکستان ځایي پولیس افغان کډوال له تورخمه هاخوا راټول کړي وو او څنګه چې سهار شو دوی پرته له دې چې پر ویزو یې دخولي او خروجي ټاپې وهیر راخوشي کړل او د دروازې د پلو ته حالت له کنټروله ووت. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل ته ویلي دي چې دغه هیواد د خپل ډیپلوماټیک شکایتونه درج کړي. تر دې وړاندې په تیل شوی وه چې د همدې روان اپریل میاشتې له 4 نیټې څخه به هره ورځ 1000 تن افغان له دغې دروازې څخه را پرېښودل کېږي او د ننګرهار د ولایتي چارواکو او روغتیایي پالانو لخوا په معاینه کېږي او بیا به تورخم ښارګوټي کې جوړ شوی کمپ ته لیږدول کېږي. په ورته وخت کې تېره ورځو کې د عامې روغتیا وزیر رسنیو ته په وینا کې ویل چې په کابل کې د کورونا وایرس پیښې زیاتې دي، خو دا چې په خبره یې خلک ناغېړي کوي، په روغتونونو کې ځانونه نه بستر کوي. ویل کېږي په کابل کې له 3 اویا کورونا نیولو کسانو نه تر 10 کمې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا حالت د ټول هیواد لپاره په یو بوږنونکې تراژیدي اوښتې ده او د عامو افغانانو اندېښنې راپارولې دي. بل پلو د عامې روغتیا وزارت د اميري کمپلیکس روغتون فعالیت ځنډولی دی. دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې 2 ورځې وړاندې د همدې روغتون یو ډاکټر د کورونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د حنیف په نوم ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو له کورنۍ لومړنۍ قرباني وه چې د کورونا له امله ومړ. راپورونه وایي چې له پاکستان او پېښور نه په راستنه شوي 21,000 افغانانو کې 10,000 د تورخم له لارې او 10,000 نورې بیا د چمن له لارې راغلي دي چې دې سره په ننګرهار او کندهار کې د کورونا د خطر یو بل زنګ هم ووهل شو. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. د پاکستان دغه کار په هکله نظرونه مو را سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.